I remember being in Cappadocia, I remember being in Mostar, in Bosnia and Indonesia as well. زه تر دغه تیره کاله پورې ډیره د اسلام په اړه نه پوهیدم. زما یادېږي په کپیودیا کې، په موستا، په بوسنیا کې او په اندونیزیا کې. دلته مې هم کله چې د اذان غږ اورېده یو څه مې حس کول چې دغه اواز سره مې مینه ده. ځینې خلک اذان ډیر په خوږ غږ وایي او خلک په اورېدو یې خوند اخلي. زه په بریتانیا کې لویه شوې یم. د اسلام په اړه مې د خبرونو سرټکي هر وخت اورېدل. The big food chain wanted to start doing, or said that they were going to start doing halal meat. او د کرکې خبرونه مې هم اورېدل. یوه خبره مې یاد شي، په لومړي ځل چې دلته د سبوی په نوم یوې کمپنۍ د حلالو غوښو د پلورلو کار پیل کړل، رسنیو کې ډېرې توندې خبرې پرې وشوې چې موږ دلته حلالې غوښې ته څه اړتیا لرو. Just so much that I'd been told. It was my opinion that that was the headline and I just agreed with the headline. But there were no other headlines saying this is why we should. زه ماشومه وم. زه هم د دغو خبرونو تر اغېز لاندې وم ځکه ډیره نه وم ګرځېدلې او نړۍ مې نه ولیدلې. دا نو یو ډول سادګي وه چې ما دا نظر منلو. که رښتیا ووایم هیڅ مې ماشومتوب کې د اسلام په هکله نه و زده. I feel so definitely not didn't have anything to do with Islam in my. زه عیسوی وم. یو څه وخت له پلار سره کلیسا ته تللی وم، خو بیا مې ډیر د عیسویت پالنه او پیروي نه ده کړې. نو بیا مې چې سفرونه پیل کړل، تیر کال پاکستان ته لاړم، خو دغه سفر مې د اسلام په هکله ډیر نه و، یوازې چکر و. که څه هم شاه فیصل جومات ته لاړم، د جمعې ورځ وه، د نورو خلکو په شان ما هم هلته چکر ولګو. بیا زه سعودي عربستان ته د 2020 کال په جنوري کې لاړم او ځکه راته جالبه و چې د دغه هیواد په هکله مې منفي خبرونه اورېدلي وو. خو بیا مې ولیدل چې څومره ښه وطن دی، ښه خلک یې وو او زه هلته 2.5 اونۍ پاتې شوم. په فبروري کې بیا ورغلم او دا وار له ډیرو اغیزو سره ملګرې وم. څه چې ډیر اغیز را باندې کړی وو دا چې اټۍ، کافي، هر څه د لمانځه پر وخت تړل کېدل او خلک عبادت ته تلل. هلته چې زما دوستان وو هغوی به هم هر ځای چې به موږ تللو دوی به د لمانځه په وخت کې ودرېدو او لمونځ به یې کوو. زه ډیره تر تاثیر لاندې راغلم او مینه مې پیدا شوه چې خلک 5 وخته خدای ته ودرېږي او بیا له لمانځه وروسته ډیر ښه احساس کوي. یوه خوا دا چې له لمانځه متاثره شوم. دویمه خبره دا وه چې مدینې ته تللی وم. ډیرو خلکو زه د خپل چینل او ویډیو له لارې وموندلم او رښتیا د ډیرو خلکو نیوکه دا وه چې ولې یوه نامسلمانه د مدینې ښار ته ځي. دا زما لپاره حیرانوونکې وه. بیا مې دا معلومه کړه چې نامسلمان وګړي دغه ښار ته نشي تللی. خو دا ما ډیره اسانه کړې وه. له جدې مې مدینې ته په ډیره ښه بیه بس پیدا کړ. بیا مې هلته ارزانه هوټل پیدا کړ. پوهیږئ چې سعودي کې څومره قیمتي ده، خو په هر حال دا هر څه اسانه وشول او تر هر څه ډیر زړه راښکونکي د دې منظر لیدل وو. ما زده کړل چې اسلام څومره د امن دین دی. د تاریخ په اړه مې ولوستل. په بس کې چې تلمه ځینې ویډیوګانې مې وکتلې او د احد د غره په هکله مې ولوستل. پر یو وخت د زرګونو خلکو لمونځ په جومات کې ډیره په زړه پورې وه. که څه هم د خلکو نیوکه وه، خو له دې سفره زه ډیره اغېزمنه شوم چې اسلام ته راشم. را لنډه به یې کړم. زه هند ته لاړم. هلته د ښځو 2 اونۍ فستیوال و چې وروسته کرونا خراب کړ. ډیر ښایسته سفر و. هند نه پوهیږم 2م یا 3م هیواد دی چې د وګړو لویه برخه یې مسلمانان دي. ما هند کې د هندویزم، سیکیزم او بودایزم په اړه اورېدلی وو، خو د اسلام ډیرې کیسې مې نه وې اورېدلې. ډیره ښه لارښوده مو درلوده چې اګرې ته لاړو. موږ په ښکلو ودانیو وګرځېدو. د اکبر پاچا په اړه مو اورېده. یو چا وویل پوهیږئ اکبر څه معنا؟ ما ویل نه.
ویلې معنی دی ډیر لوی. او ذهن ته مې راغلل چې مسلمانان ځکه وایي چې الله اکبر. او دا زما لپاره یوه بله شیبه وه، یو ټک و چې زړه مې وخوړ. Great. He says that's why Muslims say Allahu Akbar. And I don't know why, but there's just one moment as well was just another. این مې ډیر خوش دی. هم هلته مې د قرآن شریف یوه کاپي ترلاسه کړه او د لمانځه او د دین په زده کړه مې پیل وکړ. په یوټیوب کې مې د لمونځ طریقه زده کړه او چې اسلام مې ښه زده کړ نو مسلمانه شوم او د شهادت کلمه مې وویله.